د ملکند بل یو ځوان ملګري سلمان سلام صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام زموږ سره شریکي. سلمان سلام صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر صاحب په اجازت سره د غزل نه مخکې یو شعر چې مس جبین تسلیم شولو شیرینې ته، مس جبین تسلیم شولو شیرینې ته، حسن دی واده شو زما مینې ته. او دا د غزل مطلب ده چې د ښکلاګانو مس جبین تسلیم شولو شیرینې ته، حسن دی واده شو زما مینې ته. او د ښکلاګانو د مین به خامخا ته به وي، د ښکلاګانو د مین به خامخا ته به وي، دا به لازمه وي چې کله د ښکلا ته به وي. او ته دروغ ووایې چې ښه نه یم ته به مې ده، ته دروغ ووایې چې ښه نه یم ته به مې ده، په هغه شپه په حقیقت کې بیا زما ته به وي. ډېره مننه. ته دروغ ووایې چې ښه نه یم ته به مې ده، په هغه شپه په حقیقت کې بیا زما ته به وي. او چې ستا د زلفو نه راتېره شي یخني پې راشي، چې ستا د زلفو نه راتېره شي یخني پې راشي، چې زما کور ته را رسېږي د هوا ته به وي. ډېره مننه. چې ستا د زلفو نه راتېره شي یخني پې راشي، چې زما کور ته را رسېږي د هوا ته به وي. او په هغه ورځ د کائنات د هر مخلوق ته به وي، په هغه ورځ د کائنات د هر مخلوق ته به وي، په کومه ورځ باندې چې خوږه یاره ستا ته به وي. او مونږه کمرو هم د باچا خبره نه غورځوو، مونږه کمرو هم د باچا خبره نه غورځوو، چې مونږ محتاج شو نو یاره د باچا ته به وي. مونږه کمرو هم د باچا خبره نه غورځوو، چې مونږ محتاج شو نو یاره د باچا ته به وي. او یقین دې وشه چې د تشې خولې یو شوک پې وکړې، یقین دې وشه چې د تشې خولې یو شوک پې وکړې، هغه سړی ښه شي سلامه چې د چا ته به وي.